نو الله جل جلاله د استاسو د ټولو د حاضری قبول او منظور او ګرځي د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم پوری د دې محفل تعلق ته او دا زمو ایمان دی چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په میلاد شریف باندې خوشحالی کول دا زمون د سنیانو خپل پہچان دی دکی پیدایش باندې خلاصار سره قائل دی کدا هر عقیدی والا دی کې دي چې د هندستان اندوم د سره پدی قائل شي چې یو پیغمبر پیدا شوی دی اصل مسله په پیدایش نه ده اصل مسله د سرور کونین په پیدایش د خوشحالی ده چې څوک د عقاید جهان په پیدایش باندې خوشحالی کی د ما خدای ایمان له دامي عقیده ده چې سړی د خپل بچی په پیدایش خوشحالیږي نو داسې بچی خو بل د مور نه دی پیدا شوی لکه څنګه چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پیدا شوی دی په دې محافلو کې شرکت کوي دي چې الله ډیر خیر دی او دا خبره کیږي د مینې نه چا مور پیجنده او چا پلار پیجنده او چا لور پیجنده او چا معاشره پیجنده او د سرور کونین راتلو سره د لور محبت جدا شه د مور محبت جدا شه د پلار محبت جدا شه د لور محبت جدا شه د خزي محبت جدا شه د زناور محبت جدا شه محبت خامخا انسان کی خو داغي اقسام بدل دي د خزي محبت چې دینو هغه په جدا انداز هغه محبت څوک مور سره نه کوي د مور سره چې کوم امینه کیږي هغه د خزي سره نه کیږي د لور سره چې کوم محبت کیږي هغه پلار سره نه کیږي پلار سره چې کوم امینه کیږي هغه د لور سره نه کیږي خو کله کله دې سوچ ته حیران شمه چې ټیک د محبت کیږي ما کور کې زناور ساتلې دي یا تاسو کور کې زناور ساتلې دي باغی کې داسې زناور چې هغه مینه پیژني او بعضې زناور په کې مینه د سره نه پیژني او په دې زناورو کې ما سوچ کړی دی چې ګډه شوه یعنی بیزه شوه یا د هغې بچی شو او یا په کور کې چا اس ساتلی وي نو اسم ګوره خپل مالک سره مینه کوي خو که تاسو وګورئ نو په دې زناورو کې دا خر یو داسې شی دی چې دې ګوره مینه تاسو بیا مال اواز را نه کړه د لکه خپل مالک ورغه چار دی پلته ووالو دې ګوره دا شی نه پیژني په دې به حیران شي چې د ځنګل زناور هغه خو تانه پیژه خو چې ته وي تانه منډې وایي یو د رسول الله مبارک ذات داسې دی چې دا د هغه وخت هر زناور پیژندل چې دا د الله نبی دی سبحان الله امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ الخصائص الکبرى کی لکھی چې په کم کال باندې رسول الله مبارک دنیا ته تشریف راوړو نو د قریش زناورم خوشحالي کړي و سبحان الله اوس په دې حیران یم چې دې زناورو ته څنګه پته ولګېده چې د نبیانو امام پیدا دی یو خبره قاضی عیاض رحمت الله تعالی علیہ په دې شفا شریف کې خبره لیکي دا خبر له غور سره اورئ عقائد جهان اور عائشہ بی بی تو فرمایي چې عائشہ بی بی کله چې په غار حرا کې په ماړم بې وه نازل شوا
لو د مکی معظمی په دې آبادی کې داسې غر او کانه او بوټه نو چې په مې سلام نی ویلې. سبحان الله. نو دا خبر خو عقل ناخلی یار. قرآن دلته نازل شو او هغه تخبینا خو غر دی عربستان کې هغه ټول د غرونو علاقه ده. حضور ورمای هغه غرم په ما سلام ویلې دی. سبحان الله. نو عائشہ بی بی چې کله په ما وحی نازل شو نو هر بوټي په ما سلام ویلې دی، ہر تیگی پا ما سلام ویلے دے. حضور سلام فرمائی چه حقا کانے زوسم پی جنم چه زکل ما شم موزب پا حرم شریف داخل شم اگه کانی با ما بانی درود و سلام ویلو او اگه کم کانے دا اگه حجر اسود دے. اسی ما دیو عالم نو ریدیلی ما کتلی نید خو خبر دیر خواگا دا وی خلق چې حجر اسود ته نږدې شي نو د سړي کوشش دا وي چې زه د خپل شونډې د حجر اسود ته نږدې کم او دا پې ښکل کم. و چې کله باقاعده جهان حجر اسود ته نږدې شو حجر اسود به د کعبې نه را جدا شو سرور کونین به په دواړو شونډو ښکل کړ. او دا خبره ډېره اهم او ډېره خوږه ده. ولی رسول الله مبارک له سړی راغی او غیر دینو ته د الله محبوبا هغه د سمندر د سیند نه پورې غاړه یو کاڼی دی. دغه کاڼی دې ستا سلامۍ له راشي په دې اوبو دې راوړي بیا به زه ایمان راوړم. تاجدار حرم چې کاڼي ته وکتل اسې ستاسو ایمان او عقیده سوی د کم محبوب په اشاره باندې چې سپوږمۍ ځمکې له راځي نو کاڼي بوټي به سلامۍ له راځي که نه به راځي اواز زمین یې رانغی او ګورې کار په عقیده دی. ګورې که عقیده دي کمزوري بیا هم کار نه برابرېږي. که ستا پړه کې ځای چې زه دې مولانا صاحب له ورځم او زه به ده یم چې مال 1 لاک روپۍ راکه نو که ذهن کې دې دا وي چې دې خو ماله 10 روپۍ هم نه راکړې نو بیا را نه شي ګورې بیا را نشي. او کنه په ذهن کې دې دا وي چې زه ورځم 10 روپۍ غواړم کې دې شي دې مال 100 راکړي د بیا ستا راتله په ځای دي. د سرور کونین ذات مبارک دومره سخي دی چې څومره د هغه ته درانه وکړه دومره د هغه په توفیل خیر ملاویږي. خبره ګورئ لیکن کو بروړې والا دا چیز ماته مګی چې غټ یا جام جاړي ضرورت تاسو پدې سو اراده ګلونو اورای. قاضی اعظم رحمت الله تعالی علیہ فرمائی مدینه منوره ته یو حکیم راغی. څوک راغی؟ حکیم راغی مدینه منوره نه بار ډیر شه سودا مودا یو لګولا. حکیمي سودا دکان یو لګو پدې کې د مدینه منوره جانان ورځ تشریف راوړلو. عقاید او جهان د دې حکیم نه تاسو کوي مل مسنګ راغلی. هغه ته جواب کوي چې زه د مریضانو علاج کوم د خدای پیغمبر کتا ته مسله ملو شو نو ستا علاجم کولې شم. کتا ته مسله ملو شو نو ستا علاجم کولې شم. حضور مبارک وته فرمایل ته بوټه پیژنې. حکیم خو هغه شی بوټه پیژنې ته بوټه پیژنې شاو یا رسول الله پیژنم. مخامخ یو بوټه ولاړو تاجدار حرم ته فرمایل وته دی بوټي نه تاسو کې چې ته د کم مرزدار وي. هغه یا رسول الله د خپل تجربه باندې بوټي پیژنم. د مدینه منوره جانان وته فرمایل و په دې بوټي کې د کم څنګه خوخه د شي مال راشي.
په دې بوټي کې دې کومه څانګه خوښه د شمال راشي نو په دې بوټي کې دا څانګې داسې خوري وي او څه پکې داسې لږ اوچتې څه پکې اسمان طرف ته کې تاسو خیال کړئ نو دې حکیمت چې دا کومه څانګه بالکل د اسمان طرف ته اوچته ده دې ته आवाज وکړه د مدینه منورې جانان تاجدار حرم تو فرمایل اے څانګې شاب زر در زر دماغی گلاراشا تاجدار حرم چی دا خبرو شلاش چی سانگا ماتا شوا چی ماتا شنو قطع دی ازمکی بیخ لراغا او دا سڑے ہوئی دا کم چی راغلی دا گوری غیرتی دا دی خواه غیر مذہب دی یهودی دی وی ما قتل چی دغا سانگا دا مدینی منوری جانا اللہ راغللا سرور کونین تاجدار حرم تغا سانگا مخامخ ادری دا سانگا شرامات کی ارامات شی ٹھیک دے جی بعد مدینی منوری جانانو فرمل واپس لارشا مخبل زیبان ادریگا دا حکیم وی دا سانگی تما قتل چی داد سرور کونے دا دربان واپس روان شولا واپس پا بوٹی بالیو خطا او چی کم زین کٹشیو پا غزیبانی دوبارو لگی دا بکال چی سبحان اللہ خطا سوئے کرنا چرتا تاریخ کی دا سکارو خائے آدیا یاد رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی یو صحابی دا مدینی منوری دا جانان سر پر سفر بان روان دے سفر کولو یو ذکر رسول اللہ مبارک دی صحابی تو فرمائل بچے زلق ادکیے گما زلق شان آرام کو دننا سو کال وړاندې دی سلویخ کال وړاندې زما والد سے وفات شوی نو ما د خپل مرشد محترم چهلم د پاره خپل کلی ته بوتلو فردوس بابا جی د خپل والد محترم چهلم می پکاو دا خبر لګ زیر غور دا او دا خپ غور سره ووري او که پدې کې حقیقت نو جبه بدته پر کوم مطلب بکری ته بیا ځای نو په هغه ځای کې یو بدمعاش هغه په جمعات کې د محفل ته پر نه خودم ما د خپل مرشد پاک بوتلو خپل کور کې مولا د شپې ځای برابر ک خو هغه بیا هغه جمعات کې بابا جی سره مریدان ډیرو هغه جمعات کې هغه شپې ته پاتې ک او تاسو ته پاتې شئ کہ اگر بابا جی سے پاک جماعت کی ذکر شروع کر اللہ تعالی اس پورے ذکر روان دے او دا اگر دے صاحب دے نن کل کل جماعت جمعیت پروز ملگری شنا خبر کئی وی زبحان رات لما دا پٹینا چھے ما پس راغلی و سم اسکلی و چھے کمارانا پیالی دو پاچے وارا سروا وی جماعت راغم منزلہ چھے موز بوکم بیا پا اشارتی چھے دا ملما راغلی دے وی ما چې ما سره خدای پیالې د بچی ده دا په دې ته واښوم خیر نو بل به شي راوړي وی بابا جی فرمایي چې راوړه بچی دا چې راوړه خو ترماس وی چې مې راوړه نو نور خو ماس کلی و د درې پیالې و وی بابا جی سي چې مریدانو ته پیالې کې دی وی د سلويخ کسانه مې چې زه خدای مې دی حیا او ساتي خودونه دریو ته دي شي درې پیالې نه سلور پیالې دي شي په ترماس کو سلويخ غالي شي را دي تاسو ماته وای او ای ماسکلی په پټی کې می پیزان موړ کړو ای بابا جی چې د خلکو ته چي واچوي په خدای یقینو کوي چې ټولو ملمنو ته چورسه د په ترماس کې شي ختمه نشوا شي ختمه نشوا شي دا هغه دا ایمان خو ما ته اوس ما غدا خبره کوي نو چې کله د په دغه جمعات کې بند کوم نو دما خو عمر کمو ماته بچي لګ انتظار وکې لګ صبر وکې وخت به خدای راولي ما چې بابا جی سے خبرو کو چې وخت به کله راځي
پا آغی جماعت کے لما دیار لسکالا دا خطابت شل چیزا پاکی خطیبیم او اغا سڑے پاگا بانے ما تر عمر پابندی لگو چی دے بدی جماعت تا نرازی سبحان اللہ دو یوش پہ لبن کرے ہو او ما پہ دا عمر پابندی لگو لے دا او سرا دا دی چی دا محلی مشر دے او محلی خلقو تی جماعت باندے بندے نبرازی نو نے دا جمعی مانزتا پریدم او نے اس مانزتا پریدم میں ولی میں دے دا ما دا مرشد سپیڑے والے دے کہ ما دا خپل مرشدی بچی لکسا برباد